تیرو درې ورځو کې د اته ولسوالیو سقوط د طالبانو بېساری پرمختګ بلل شوی. له تیرو درې ورځو راهیسې د هېواد په ګوټ ګوټ کې د طالبانو له لوري په عملیاتو کې اته ولسوالۍ سقوط شوي، ګڼ شمېر عسکر ژوندي نیول شوي او سلګونه میله وسله د طالبانو لاسته ورغلې. د هرات فارسي، د غور شهرک، د زابل شینکۍ، د غزني د یک، د نورستان منډول او دواب، د روزګان ګیزاب او د فاریاب قیصر هغه ولسوالۍ دي چې تیرو درې ورځو کې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. طالبانو په دغو ولسوالیو کې د یو شمېر عسکرو وژلو ترڅنګ د سلګونه میله سپکو او درنو وسلو، شوبلو، موټرسایکلانو، مختلف النوع مهماتو او سلګونه عسکرو تسلیمېدو ادعا هم کړې ده. دا چې ولې جګړه شدیده او طالبان اړ شول چې په ولسوالیو بریدونه وکړي، سیاسي تحلیلګر او شنونکي همت مهاجرې په اړه وویل وروستي عملیات، بمبارۍ او په بې جګړې سیمو د حکومتي لوري توپچي بریدونه د دې لامل شول چې طالبان تعرضي بریدونه پیل کړي. بل لور ته د کابل دفاع وزارت بیا وایي چې ځواکونه یې له دغو ولسوالیو څخه تکتیکي شاتګ کړی او په وینا یې د تازه امنیتي پلان له مخې به ډېر ژر له لاسه وتلې سیمې بیرته د دوی تر کنټرول لاندې راشي. د روانو جګړو له شدت سره هممهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل ته راغلی او دلته د غني په ګډون له جګپوړو افغان چارواکو سره پر سولې او اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. خلیلزاد او مل پلاوی هڅه کوي چې دوحه کې د سولې په ټپه ولاړ حالت بدل کړي، جګړې راکمې او اوربند یا اقلا اورکم ته زمینه مساعده کړي. نوموړي د غراض له دواړو لورو غوښتي چې پر سولې تمرکز وکړي. د هېواد په ګوټ ګوټ کې جګړې داسې مهال شدت پیدا کوي چې ټاکل شوی د روان کال تر سپټمبر میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو دوحه کې د پیل شوو مذاکراتو هیڅ نتیجه نه تر سترګو کیږي.